موږ څوک یو، موږ د دنیا ته ولې راغلي یو، الله د دنیا د څه مقصد دپاره پیدا کړې ده، زموږ عقیده څه شي ده، زموږ دین مذهب د هغه نوم څه شي دی، د هغه معنا څه شي ده، هغه د اسلام هغه ضروري عقاید کم شی دی چې د هغه په وجه باندې انسان اسلام ته داخلیږي یا په هغو کې د یوې څخه انکار کولو په صورت کې انسان د اسلام څخه خارج کیږي. دا ټول ضروري خبر دي، دا باید موږ په خپل واورو او مخته زیات شیر کو، ځکه چې پر د سوشل میډیا باندې ملحدین د کفر مزدوران هغه د اسلام د احکاماتو د اسلام د عقیدو خلاف بحث کوي، بې علمه مسلمانانو په ذهنو کې په زړه کې وسوسې پیدا کوي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل عقیده وپېژنو، مضبوط یې وساتو او بیا هېڅکله د خپل عقیدې باره کې موږ ته د وسوسې دا شی چې دی هغه پیدا نه سي. موږ څوک یو؟ ګوره په دنیا کې ډېرې نظریې دي، ډېر مذهبونه دي، لیکن موږ د یوې عقیدې د یوې نظریې د یوه مذهب منلو والا یو چې هغه مذهب نوم څه شي دی، هغه مذهب نوم دین اسلام دی. موږ مسلمانان یو، زموږ پیژندنه په اسلام سره کیږي او د اسلام معنا څه شي ده؟ د اسلام معنا دا ده سر کښته کول، د خپل ځان د الله په حواله کول، د خپل ژوند و الله ته مکمل حواله کول، دا د اسلام معنا ده. او د اسلام اصطلاحي معنا دا ده هغه شیان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله له طرف څخه تر موږ پورې راوړي، د هغه ټولو شیانو منل، د هغو تصدیق کول، دې ته اسلام وایي. اوس آیا د اسلام او د ایمان په منځ کې فرق شته او که نه شته؟ ایمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي؟ نو د ایمان تعلق د زړه سره دی او د اسلام تعلق د عمل سره دی. یعنی چې کم هغه احکامات د الله چې موږ د هغه تصدیق کوو په زړه کې، الله وایي دا زما پیغمبران دي، موږ په زړه سره ومنل، الله وایي دا زما کتابونه دي، دا زما ملایکې دي، موږ په زړه سره ومنل، دا ایمان دی. الله وایي غیبت مه کوئ، الله وایي قرآن ووایاستئ، د قرآن تلاوت وکړئ، الله وایي ښه کوئ بد مه کوئ. د دې تعلق د اعمالو سره دی. نو د اسلام تعلق د انسان د بدن اعضاو سره سلو، د ایمان تعلق چې دی هغه د زړه سره سلو. صحیح سلو. نو تر څو پورې یو انسان هغه خپل عقیده ونه پیژني، هغه هېڅکله الله نشي پیژندلی.